یعنی حدیث کې راځي دائم الفکر، همیشه به نبی علیہ السلام فکرمند و د امت په باره کې، او همیشه به غمجن او پریشان به د امت په باره کې چې زما د امت سره به الله څه کوي. په هر موقع باندې نبی علیہ السلام موږ یاد کړي. یعنی په مینا کې نبی علیہ السلام دعا وغواړي چې الله زما امتیان چې دی هغه وبخښي او ظالم امتیان چې دی هغه وبخښي. نو په هغه ځای کې الله پاک هغه دعا نه کړه، قبول واده نه ورسره وکړه. مزدلفه ته رالی، د عرفات څخه مزدلفه ته رالی، دلته بیا نبی علیہ السلام چې دا دعا وغوښته الله پاک قبول کړه. و نبی علیہ السلام وخندل. ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه هغه ورته چې د الله رسول ته په دې موقع باندې نه وخندل. ته څنګه وخندل؟ و الله پاک زما دعا قبول کړه. شیطان ولاړو چې څنګه زما د دعا د امت په باره کې قبول شوه، شیطان وای بغارې کړې، چیغې کړې او په سر باندې خاورې توی او منډې وای روان دي. ما په هغه شیطان باندې وخندل چې څومره ذلیله کوي الله پاک. نو نبی علیہ السلام په یو موقع باندې موږ نه پرېښي، په هر ځای کې نبی علیہ السلام موږ لپاره دعاګانې غوښتي. په مینا کې 15 غنټې راځي چې د دعا کول د امت لپاره چې زما امت وبخښي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وایي ورځ ما نبی علیہ السلام ته کتل، نبی علیہ السلام ډیر خوشاله و. وایي ما ورته چې د الله رسول زما لپاره دعا وغواړه. وایي نبی علیہ السلام ما ته وویل چې اے یا الله د عائشې مخ ته شاته ټولې ګناهونه معاف کړي، شنې غټي او ظاهري باطینی دا ټولې ګناه ور معاف کړي. وای ما دومره زیات دومره خوشاله شوم چې ما د اصل زما په د لمنه کې ولګېدی. وای نبی رسول الله ته چې عائشې ډېره خوشاله شوې. وای مول زه به څنګه نه یم خوشاله، ستا دعا خو الله ډایرکټ قبلوي، ته زما دپاره دومره بهترینه دعا وغوښتله. وای نبی علیہ السلام سره ته وایي وای عائشې زه د هر امتي لپاره په هر لمانځه کې دا رقم دعا وغواړم، د هر امتي لپاره په هر لمانځه کې داسې دعا وغواړم. یو روایت کې راځي چې د ورځې 15 واره دعا ورته غواړم. نو نبی علیہ السلام په یو موقع باندې دا امت نه دی ورکړی. د دې امت لپاره ډېر سخت تکلیفونه برداشت کړي نبی علیہ السلام. منیب ازدی رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه وایي رأیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجاهلیه. وایي ما چې ایمان نه راوړی په هغه ټیم کې ما نبی علیہ السلام ولیدی وهو یقول یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وایي دا به دا ویل چې ای خلکو لا اله الا الله وایه ستاسو به کامیاب اوسئ. فمنهم من عفا علیه التراب. وایي په هغه خلکو کې داسې خلک وو چې هغوی په مخ باندې خاورې ورته وویل د نبي علیه السلام په مخ. فمنهم من تفل فی وجهه. داسې بدبخته خلک وو چې هغوی په مخ باندې لاړې ورته کړلې. ومنهم من سبه حتى انتصف النهار. وایي داسې خلک وو چې هغوی دته یې مسلسل شکنځل کول، بدې ورته ویل ته جوټه یې، ته مجنون یې، لیونی یې، نعوذ بالله مختلف الفاظ ورته ویل، دوکهباز یې، شکنځل ورته کول. حتی انتصف النهار. او صحابي وایي ما ورته کتل چې نیمه ورځ تېره شوه، د سهاره تر ماپښینه غرمه پورې دا سړي مسلسل دعوت ورکوي. څوک په مخ باندې لاړې ورته کوي، څوک په مخ خاورې ورپاشي او څوک شکنځل ورته کوي، تر دې پورې چې نیمه ورځ پوره شوه. فجاءت جاریه بعث بماء. وایي یوه نجلۍ راغله، د هغې په لاس کې یو پیاله اوبه پکښې وې. فغسل وجهه ویدی. نبی علیہ السلام په هغه اوبو باندې وایي خپل مخ پاک کړي، لاسونه یې صفا کړه. فقال یا بنیة لا تخشی علی ابیک غیلة ولا ذلة. بیا ویل چې ای بچیه د خپل پلار په اچانک مرګ باندې او د خپل پلار په دغه ذلت باندې مه پریشانه کېږه. فقلت من هذه. صحابي وایي ما له خلکو څخه پوښتنه وکړه چې دا نجلۍ څوک ده؟ قالوا زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهي جاریة وضیئه. وایي خلکو راتول چې دا د نبي علیه السلام لور زینب رضی الله عنها ده او دا ډېره خوبصورته نجلۍ وه. دا نبی علیہ السلام د دې امت لپاره دومره تکلیفونه برداشت کړي دي، داسې مشقتونه یې په ځان راوستي دي. هغه ډېر مثالونه دي، د طائف واقعه ده، نورې واقعې ډېرې زیاتې. دا تکلیفونه نبی علیہ السلام خپل ځان راوستل د څه لپاره؟ چې زما امت چې دی هغه د جهنم د اوره بچاو شي. یو ځای کې نبی علیہ السلام فرمایي وایي زما او ستاسې مثال داسې دی لکه یو سړی چې اور بل کړي، بیا په هغه اور چې بل سي رڼا شي شاوخوا، نو هغه پتنګان چې کوم دي او د مځکې او کوچني خصمانان چې دي هغه ټول په دا اور باندې راجمع شي. وایي سړی کوشش کوي دغه پتنګان د اور سره لرې کوي، هغه بیا هم پکې لکېږي. وایي زما مثال هم داسې دی چې زه تاسې د جهنم په اور کې ځان لکوئ، داسې اعمال کوئ چې جهنم ته ځان ورغورځوئ. زه کوشش کوم ته د ملا سره نیسم راکشوم مې، خو تاسې بیا هم زما سره جهنم ته بیا راسه ولاړ شئ. تاسې اعمال داسې کوئ چې هغه جهنم ته کوشش کوئ روان یاست. نو یقینا نبی علیہ السلام زموږ دپاره ډېر قرباني ورکړي. په یو دغه کې راځي نبی علیہ السلام د فاطمې رضی الله عنها ملاقات ته ورغلی.
هلته چې ورغلي نو دروازه یې ور وټکول وایي زه ستا ملاقات ته راځم او زما سره یو صحابي هم راسره دی حسین رضی الله عنه دا دی لمسی نه بل حسین وایي هغه راته چې زما سره خو د پردې دپاره دومره شی نشته دا خو صحابي دی زما د دې څه پرده ده دومره شی نشته چې ځان په پټ کړم د نبي علیه اسلام لور ده د جنت د زنانو سرداره ده نبی علیه اسلام خپل پټو ورکړي چې په دې باندې پرده وکړه پټو چادر چې ورکړي دې پرده وکړه بیا نبی علیه اسلام ورلیک د فاطمه رضی الله عنها چې وکتل د هغې وایي سترګې ننوتې وې رنګ یې تک ژړو د پریشانۍ سره ډېره مخامخ وایي نبي علیه اسلام په اوږه باندې دا سر کښېښو ته چې بچی سک سره وایي د الله رسوله ای بابا جانه 3 ورځې کېږي یو شی مې نه دی خوړلی او تبه مې ده سخته تبه مې ده دا رنګ یې تک ژړو وایي نبي علیه اسلام ورته وژړل چې بچی ستا پلار هم 3 ورځې هېڅ هم نه دي خوړلي بس د دغه بدله به الله په قیامت په ورځ باندې درکوي بیا نو داسې دا لوران چې دومره په تکلیف کې واچولي دا حضرت علي رضی الله یو ګیله هم نه وکړي دا زما لور دې ولې وجه ساتلې ده دا زما لور تبه ده دا ولې د دې علاج نه ورکوي دا دې ولې دونه پریشانه کړې ده بلکې ترغیب ورکوي ورته وایي د دې بدله الله پاک درکوي ستا پلار هم 3 ورځې یو شی نه دي خوړلی داسې نه چې زه خوراکونه کوم او بچیان په تکلیف کې نو دغه امت دپاره نبي علیه اسلام د دې لورانو د طلاق میلاو شوی د دغه دین په خاطر باندې د دغه امت دپاره نن چې موږ خپل اعمالو ته وګورو چې آیا نبی علیه السلام خالص موږ ته دا پوښتنه وکړي چې ستا دپاره په مینا کې ما ژړل ستا دپاره ما بچیانې وږې وساتلې زما بچیان د طلاق میلاو شو په طایف کې زه په ډبرو باندې وویستم او په مختلفو ځایو کې شب طالب کې زه په څومره تکلیفو کې وم او څومره مشقتو کې وم څنګه دعوت ما ورکوي خلکو ته او خلکو په ما لاړې توکلې خاورې په راوشندلې تا زما د دین چې میټاوي دي تا د دې دین دپاره څه وکړه د دغه دین دپاره تا کومه قرباني ورکړه او دا سوچ به نه کوو یو سړی وایي زه خپله دیندار یم بس نور مشر ہو اردو والا اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو دا سنی چې ته په خپله دینداري باندې ډېر فخر کوې او همسایه چې دی هغه غریب بېدینه دی په هغه باندې ته محنت نه کوې وایي په یو کور کې چې اور ولګېږي او که ته دا سوچ وکړې چې د ده په کور کې دی زما په کور کې خو نه دی وایي دا اور چې دی دا راځي اخر ستا کور هم بیا په لپیټ کړي اخر ستا کور هم دغ کوي دا سوچ به نه کوو چې زه خپله دینداره زما بچیان دینداره دي بس نور مشر وو نه د بل بم فکر کو د نبی علیه السلام امت چې دی دا هغه ذمہداري دا ده چې هغه به د بل چا خیال هم ساتي که بل څوک مسایل منځ ته نه راځي هغه ته په ښه انداز باندې ترغیب ورک دعوت ورکړو هغه د الله طرف ته